الله رسول فرمای په روزه کې څلور شان تاسو لازمي حضور کوي، څلور ډېر کوي. اولنۍ خبره کلمه شریفه ده، دویمه خبره استغفار دی، دریمه خبره د جهنم څخه پناه ده، څلورمه خبره د جنت طلب دی. دا څلور خبرې وکړي. الله رسول فرمای الله رب العزت په روزاتي ته دوی خوشالي ورکړي. یو خوشالي د روزه مات ټیم ده چې کله سړی روزه مات کوي هسې خوشالي، دا دوی خوشالي الله راکړي. روزه مات د الله سره ملاقات، په ملاقات کې د الله له جانبه بخش. اولنۍ خبره به در وښیم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د ایمان اویا شاخه دي، د ایمان اویا شاخه دي. افضل ترین شاخه لا اله الا الله، لا اله الا الله. چې کله ذکر کوي لا اله الا الله، لا اله الا الله، یو سل واره دوه سوه واره کې یو واره محمد رسول الله ورسره وایه لا اله الا الله. دغه چې کوم ډیجیټل تشبیه بولي دا مه کوئ، دا یې خاص کیسه ولاکه ده. یو سړی مرید دی، یو سړی څه خپل ورد لري هغه پر کول غواړي، نو بس بیا کې وکړي په ښکاره نه. تسبیح نه تسبیح، دا تسبیح کې ریا نه راځي، تسبیح عام شی دی. د دې دا معنا ده چې زه په دې ګرد کې بزرګ یم، دا شی د ما په ځواب بس لا اله الا الله، لا اله الا الله. دا ډیر وایست. د الله رسول فرمایي وای تاسو ایمان تازه کوئ. څنګه ایمان تازه کوئ یا رسول الله؟ د الله رسول فرمایي دا ایمان دی زړیږي لکه دا چادر پټونه دی، کالی نه، دا دی قرنیږي په درواغو، په غیبت، په بهتان، په غلط نظری، په بل نو څنګه تازه کم؟ کپڑے خو مش پرینځو په صابون او په سر پاو. د الله رسول فرمایي ته کلمه وای لا اله الا الله، لا اله الا الله. چې ته کلمه وای ستا ایمان تازه شو، ستا د ایمان چې کوم خیره ده هغه جن شواس. او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په کثرت سره کلمه ویل ستا ایمان ته مضبوطه کوي. په کثرت سره ډیر چې څومره ډیر ویلی سي. او د الله رسول فرمایي داسې زمانه به راشي خلک به لمونځ نه پیژني، زکات نه پیژني، روزه نه پیژني، حج به نه پیژني. دا سپین ږیري خلک به وایي وایي زموږ نیکهګانو څه زموږ په یاد دي، هغو به دا ویل لا اله الا الله محمد رسول الله. هغو به دا ویل. صحابو پوښتنه وکړه ول یا رسول الله نو چې دا لمونځ نه پیژني، زکات نه پیژني، روزه نه پیژني، حج نه پیژني، نو دا کلمه پیدا ورته کوي؟ دی چې په دغه وخت کلمه وایي کلمه پیدا ورته کوي؟ د الله رسول الله بالکل کلمه پیدا ورته کوي. دغه کلمه به دی د جهنم څخه خلاص کړي، دغه کلمه به دی د جهنم څخه خلاص کړي. دا زمانه را روانه ده. سپین ږیري او سپین سري به وایي زموږ مشرانو به دغه تورې ویل لا اله الا الله، لا اله الا الله. صحابو پوښتنه وکړه نو دا لا اله الا الله څه پیدا کوي؟ نو نه لمونځ پیژني، نه زکات پیژني، نه روزه پیژني، نه حج پیژني. د الله رسول فرمایلي ولو دغه کلمه به دی د جهنم سره خلاصوي. سپین ږیری سړی راغلی ډېر تک سپینه ږیره دا وریجې تک سپینې وې پر دا سترګو رایله سوي ویلې. پیغمبر علیه السلام ته ویلې ول یا رسول الله خبره ده ول وایم. خبره دا ده چې یو سړی ډېر بدکارونه وکړي، بېلارۍ وکړي، شراب وکړي، بدکارۍ وکړي، ډېر غلط کارونه وکړي، نو بیا څنګه الله رب العزت یې بخښي؟ پیغمبر صاحب ته وفرمایل تا کلمه وویل؟ ولو ما کلمه وویل زه مسلمان شوم، ما کلمه وویل زه مسلمان شوم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام پوښتنه ځینې وکړه یا رسول الله ډېرې ګناوې مې کړي دي. ول څونه ګناوې دي؟ ول دونه ګناوې دي یا رسول الله چې دا مځکه و اسمان ورباندې ډکېږي، دونه ګناوې مې کړي دي. نو څنګه دا ګناوې الله را معافوي؟ ول تا کلمه وویل؟ ول ما کلمه وویل ته مسلمان شوې؟ ول زه مسلمان شوم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل د دې کلمې د وجې الله ستا ټولې پخوانۍ ګناوې در معاف کړي. یو کافر نه ټرمپ دا چې اوس مسلمان سي، جو بایډن دا چې اوس مسلمان سي، پوتین دا چې اوس مسلمان سي، هغه د غوا زوی هغه مودي
د غوا په بوله گزاره ده. الله اکبر. دا موږ ته کلمې و اسلام ایمان راښولي. موږ به چیش خورو چیش به نه خورو. د یو نیم عربو انسانانو باچا د غوا بولو ته ولاړ، هغه تبرک برکت بولي چرې. تر دې نه بلا بېوقوفي سته نسته. دغه مودي چې اوس کلمه ووایي بقول محمد رسول الله چې څه ګناوې کړي دي ټولې الله ور معاف کړي. چې څه ګناوې دې کلمه کې دومره پاور دی. پوتین څو مړي کړي دي، جو بایډن څو مړي کړي دي، ا د دوی پلار بش څو مړي کړي دي، زموږ څو مسلمانان دې چې کلمه ووایي دا ټوله د دې کلمې په زور او برکت الله ګناوې معافوي. د ول یا رسول الله زما ګناوې ټولې معافېږي. ول ټولې معافېږي. ول ته څه ووایه زما دونه ګناوې؟ ول ستا ټولې ګناوې په دا لا اله الا الله باندې معاف شوې. دی روان شو. ول الله اکبر الله اکبر. څونه غټ ذات دی. دا څوک مسلمان سي او د مسلمانۍ بعد چې بیا ما او تا ګناوې کوو، هغه ګناوې شمارل کېږي. هغه ګناوې شمارل کېږي. او پیغمبر اسلام فرمایي د جنت قیمت تر معلوم دی؟ لا اله الا الله دی. د جنت قیمت لا اله الا الله دی. ابو بکر صدیق فرمایي وای تاسو لا اله الا الله ډیر وایاست. په دې لا اله الا الله د شیطان ملا ورماته کوي. د شیطان ملا ورماته کوي. شیطان وای ما انسانان په ګناو تباه کړو. ما انسانان په ګناو تباه کړو. دې زه په لا اله الا الله تباه کړم. دې چې لا اله الا الله وای زه تباه کېږم. بیا څه وای زه راولاړ سم ما دې په بدعاتو اخته کړل. بدعات غټ باب دی. په هغه خبرو مې اخته کړو چې هغه د الله د رسول طریقې او سنت نه دي. دې سنت بولي، عبادت یې بولي. په هغه لارو مخته کې بس اوس یې پام نشته چې زه ګناه کوم. چې سړی ګناه وکړي خو زه ګناه کوم. یو سړی راولاړ سي مطلب دی ذکر کوي. په ذکر کې دی چیش کوي؟ هغه ذکر کوي چې د الله او د رسول سره غلی نه دی. نو په دې خبرو دی نه خلاصېږي. شیطان وایي ما دی په دې خبرو اخته کوي. او بیا امام صاحب رحمه الله، امام اعظم امام ابو حنیفه صاحب رحمه الله او شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب فرمای وای دا اسم اعظم چې دی هغه په لا اله الا الله کې دی. مجدد الفسانی رحمه الله په خپل کتاب کې علامه شمس الحق افغانی صاحب را نقل کړی دی. وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل ژوند کې چې به ذکر کوي څو ذکر یې کوي؟ سبحان الله، الحمد لله، الله اکبر، لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله، حسبي الله، استغفر الله، درود شریف، اللهم صل علی مبارک سلسل واره ویل. پیغمبر صاحب خپل ذکر چې بکوي علامه شمس الحق افغانی صاحب را نقل کړی د مجدد الفسانی صاحب. پیغمبر صاحب سلواره دوره چې سبحان الله، سلواره الحمد لله، سلوار الله اکبر، سلوار لا اله الا الله، سلوار لا حول ولا قوة الا بالله، سلوار حسبي الله حسبي الله، سلوار استغفر الله، سلوار درود شریف. دا به پیغمبر اسلام وایي. او بیا سوره اخلاص قل هو الله شریف په پیغمبر اسلام د ورځې 200 واره ویل. 200 واره پیغمبر اسلام قل هو الله شریف ویل. 500 واره به ویل الله الصمد الله الصمد الله الصمد. او 500 واره به ویل یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. روم شو نه پیغمبر اسلام مبارک دا ذکر دی. که نور نه کم سے کم دا کولای شي. الله دې را نصیب، الله دې را نصیب. موږ به چیش کوو؟ موږ به کلمه شریفه ډېره وایو. کلمه شریفه ډېره وایو. الله رسول فرمایي په روزه کې به څو کاره کوو؟ څلور خبرې ډېرې کوي. اولنۍ خبره لا اله الا الله، دویمه به در وښیم استغفر الله استغفر الله استغفر الله، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب اغفر لي رب اغفر وارحم. څنګه درته خوښ یې اسانه یې هغه وایه. استغفر الله استغفر الله. عبد الله بن عمر فرمایي موږ په مجلس کې ناست وو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا رب اغفر دونه ډیر وایي رب اغفر وارحم. چې موږ شمارلې وایي شمارلې سلسل وار په مجلس کې وایي
استغفر الله استغفر الله استغفر الله. صحیح استغفار نه یو سړي ماته مولوي صاحب استغفار ما نه دا نم دی دا وایه استغفر الله. اوس نه کې پره وایه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه که خالي استغفار وایه استغفر الله استغفر الله استغفر الله. نه اودس غواړي نه غسل غواړي نه مسجد غواړي نه صفاځی غواړي په بازار کې وایه. صحیح او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله زما امت ته 2 امانت ورکړي زما پر امت الله 2 امانت راستولي دي. یو امانت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي زما ذات دی چې ترڅو زه ژوندی یم یا زه ژوندی وم زما پر امت الله عذاب نه راولي. ترڅو زه ژوندی یم زما په برکت الله زما پر امت عذاب نه راولي. او چې کله زه وفات سم نو زه ولاړم نو دویم شی استغفار دی. که تاسو استغفار وایست استغفر الله استغفر الله استغفر الله رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم رب اغفر لی دا وایه الله رسول فرمایي بیا هم الله پرتی عذاب نه راولي بیا هم الله پرته عذاب نه راولي. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. اے خوش قسمت سړی هغه دی چې په عمل نامه کې چیش ډیر استغفار ډیر. استغفر الله استغفر الله. محمد رسول الله مبارک نعوذ بالله ګناوي کېدل چې استغفار وایي د درجو د بلندۍ د پاره او عاجزي کوله خاکساري کوله د ډېر عاجزي په محمد رسول الله وایي استغفر الله استغفر الله. او دا به د خپل ځان لپاره ورته کړي دی وکړي په خپل ژوند کې علایده لږ څه ټیم ذکر ته ورکړي. مطلب دا ځان سره زور ذکر زه به د ورځې خامخا سلوار لا اله الا الله وایم زبا خامخا سلوار سبحان الله الحمد لله الله اکبر وایم زبا خامخا سلوار لا حول ولا قوة الا بالله وایم زبا خامخا سلوار حسبي الله وایم زبا لازمی سلوار استغفر الله وایم سلوار بدرود شریف وایم دا ضروري 200 ور قل والله شریف وایم 200 ور قل والله شریف او 500 ور الله الصمد الله الصمد الله الصمد 500 ور یا حي یا قیوم دا ضروري کوي. الله دې منځ بات کښې نه بس خپل ذکر کوه دا د الله سره لیکل کیږي د قیامت په ورځ موت ته راکول کیږي. ابراهيم عليه السلام د اسمان سلام دی وکتل چې وکتل یو سړی په بدکار اخته دی چې اخته دی بدعا وکول یا الله بدکار کوي الله غ هلاک مړ بلورځ بیا وکتل اخر ابراهيم عليه السلام ته الله ویل دا ته څپکې نو دا رقم 4 سړی ګناه کوي زه وژنو نو پر زمين خو هیڅوک نه پاتېږي یا خو به توبه وباسي استغفار به وایي یو په اولاد په نسل کې دی څوک راځي چې هغه بیا زما دوست ما ته برانځي ور ابراهيم عليه السلام الله منع کوي بدعاوي مکوه انسان خامخا ګناه جنې کیږي خو د ګناه څخه معباد ګوره موږ غلطي کوو میټاو یې نه یو سړی چې د خپل کاپي راواخلي په پنسل ورشان لیکي سبا چې دا ورکړ دا چیش لیکلي دی پیلیږي که پاسیږي پیل دی نو کم سے کم دونو که دا غلطي بیرته سړی میټاوټ عربن نه باید چې موږ د خپل غلطي میټاو صحیح سو او غلطی چې میټاو کړلې بیا به الله رب العزت پر هغه مستحق وکړي. او د الله رسول فرمایي یو سړی پر خپل ګناه پښیمانه شي یو څه اوس مطلب ما غلط کار کار دا وکړي اوس څوک لوړ رالی ولمزما ټلیفون دی مال څنګه ټلیفون اخر ولته به داسې وکړي دا ستا نمبر به دا زما ورور ته ورکړي یا رزقتام نه پیژنم ستا وروروم نه پیژنم ته زما نمبر څه کوې ډایرکټ او څوک وایي زه ستا شناخته یم یا مې تعلق دی یا ما تا سره پیژنو یا مولوي صاحب نمبر دې راسره ډیلیټ شوی دی صحیح ډایرکټ بس پرېږدی سړی زما ورور دی خبرې خیر ستا نمبر به زما ورور ته ورکړي ما یې خو نمبر والا نه یم نمبر در ګرځم زه په موبایل شناخت هم نه کوم خو ته یې څوک سبا به شکنځاوي پکې راواستلی نو د الله رسول فرمایي چې څوک پر خپل غلطي پښیمانه شي د توبې څخه مخکې الله وبخښي. زه پر دې پښیمانه یم کاشکې ما داسې نه وي ورته ویلي موږ انسانان یو یار
معاشري صحیح څوک څه وایي څوک څه وایي څه ضرورت دی ولې دماغ خورو موږ خو د علاقې ټیکهداران نه یو چې د هرې مسلې دپاره به موږ صحیح غلط کار دی نه دی کول په کار خو انسان یم زم جذبات لرم نو پر هغه باندې ما استغفار ووایي چې ما اراده وکړه چې دا یعنې زه پښیمانه شوم پر دې خبره دا غلط کار وشو پښیمانه شوم د توبې څخه مخکې الله رب العزت ما پر دې بخښي دا تا ته هم وایم دا یو مثال درکړم کلمه شریفه به ډېره وایي استغفار به ډېر وایي د الله رسول فرمایي ابن خزیمه حدیث نقل کړی درېیمه خبره چې د جنت طلب او د جهنم څخه خلاصون د جنت طلب څه معنی طلب دا معنی چې الله ماته ستا په جنتو کې یو جنت راکړي زه ګناهګار یم په ارزم نه متي الله تراب مسوي شعر اورېدی باندې په جلدي کې مو اورېدی نو پر مې نه واورېدی هغه ویل دا جنت نه دی دا هسې هوس دی د جنت نه دی دا خواهش دی خواهش عبادت به انسان پر چیز کوي الله د رضا دپاره کوي د الله ګوره موږ چې د پلار خدمت کوو د دې دپاره خدمت شاباش راکړي یا دې دپاره کوم دی بیا پر مخ ما وایي یا د پلار پر ما حق دی که ما ته ثواب ملاویږي که نه ملاویږي موږ د پلار خدمت کوو که زما پلار ما ته شاباش راکوي که نه راکوي زه خدمت کوم پوه شوې دلته چې موږ د الله رب العزت عبادت کوو که جهنم یې که نه یي که زه په دې وکړم چې یاره جهنم دی بیا زه دوزخ له ځم دا دې ته نو بېرندوکی وایي دې ته بزدله وایي دې ته ډرپوک وایي د بیر عبادت کوي او یو د جنت لپاره دی چې خدای به جنت ما ته راکړي عبادت عین خواهش دی الله که څه نس پکې ځي یو طرف ته کول د جنت لپاره سو بل طرف ته نه کول د جهنم لپاره سو یا دلته بیا د الله لپاره کوي ربيعه بصری به ویلې ول جنت ته میټاو کا جهنم ته دی ورونو ورواچو ختم ک زبیا ما غس عبادت کوم ولې زما مقصد الله جل جلاله دی تبه جنت غواړي اللهم اني اسالك الجنه الله ماته جنت راک الله رسول فرمایي سار منځ بعد ماشان منځ بعد درې واره او واره سړی دا وایي یا الله ماته جنت راک جنت په خپل الله ته وایي یا الله پلانې سړی مال تا غواړي ما خو ورکه بیا الله رب العزت جنت او ازما تاسو سره وعده ده زتا ورکو صحیح او بیا اللهم اجرني من النار یلا د جهنم سما ته پناه راک یا په پښتو وای یلا د جهنم ما وساته هر سهار 15 واره 2 واره 3 واره وای ما شام وای د الله رسول فرمای جهنم او الله ته وای الله هغه سړی ډیر زارۍ کوي ما د جهنم وساته نو په دې چموکه الله جهنم ته ازما تاسو سره وعده ده دې مساتل نه درول صحیح